سلام درنښت تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم په شرف انګلیش اکیډمي یوټیوب چینل کې. خوشحال یم چې یو ځل بیا راځم. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ د پخوانی یوټیوب چینل چې هغه هم د شرف انګلیش اکیډمي په نامه نو هغه د یو څه ستونزو له امله زمونږ د لاس څخه ووته. بیا هم له تاسو څخه په ډیر او خورا درنښت هیله کوم انشاءالله چې دې چینل ته راشئ، زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د نوی چینل، او انشاءالله زمونږ هر اپډیټ او نوی ویډیو به د دې ځای څخه تاسو ته اپلوډ کیږي. اگر چې زمونږ نن لومړی ویډیو ده او زمونږ یعنې پیل ده، فقط غواړم یو څو خلاص معلومات تاسو ته د انګلیش لرنینګ په اړه درکړم چې انګلیش څنګه موږ تاسو کولی شو په خپل ژوند کې یعنې کولی شو دغه ژبه په صحیح طریقې سره زده کړو، د دې کارونه څه ده او ولې دغه ژبه موږ زده کوو، او بل دا چې که چیرې موږ دغه ژبه زده کوو باید د دې لپاره موږ کوم هغه پلانونه دي چې وکاروو او همدغه ژبه پرې صحیح زده کړو. د دې لپاره موږ تاسو چې انګلیسي ژبه زده کړو، لومړي قدم کې خو موږ تاسو ته ټولو ته معلومه ده چې په دنیا کې تقریبا څه د پاسه د 6,000 څخه زیات ژبې دي. په دغو ژبو کې موږ تاسو لرو رسمي ژبې هم لرو، په دې کې غیر رسمي ژبې او همداشانته محلي ژبې لرو. په ټوله کې بیا تر ټولو څخه چې ډیر رول لري هغه رسمي ژبې دي چې د یو هیواد په سطحه باندې نه بلکې د دنیا په سطحه باندې په هغه باندې خبرې کیږي. چې یو له ښه مثالونو څخه موږ تاسو کولی شو انګلیسي ووایو، یو د هغو ژبو څخه ده چې کولی شي تاسو د دنیا په ګوټ ګوټ کې پرې خبرې وکولئ او همداشانته خپل مشکلات بیان کړئ. وروسته له دې نه موږ تاسو رسمي ژبې لرو. رسمي ژبو ته په انګلیش کې فارمل لنګویج ویلی شي. دا هغه ژبې دي چې د یو هیواد په سطحه باندې ترېنه کار اخیستل کیږي، البته په رسمي کارونو کې صحیح سو، مثلا که هغه که په دولتي وي، هغه که په اداراتو کې اوسي، که په مکتب کې وي یا په داسې نورو رسمي ځایونو کې د یو هیواد په سطحه، لکه په افغانستان کې چې موږ تاسو اوس لرو پښتو او دري ژبه، دا دوه رسمي ژبې ګڼل کیږي. ورپسې موږ تاسو محلي ژبې لرو. محلي ژبې هغو ژبو ته ویل کیږي چې وروسته له رسمي ژبو څخه هغو باندې کار کیږي. مثلا زموږ تاسو په هیواد کې شته داسې ژبې چې د پښتو دري نه وروسته نورې ژبې چې کوم دي هغو ته لکه ویلی شو موږ تاسو ډېرې ژبې دي که نه، نو دغه نورې ژبې چې دي هغه موږ تاسو ورته ویلی شو غیر رسمي ژبې. اوس راځو موږ تاسو اصلي موضوع د انګلیش لرنینګ باره کې ده چې بل ویډیو چې زه جوړوم هغه به تاسو فقط د انګلیش الفابیټس په اړه وي، انګلیسي الفبا تورو په اړه وي. خو دغه ویډیو چې کومه اوس فعلا جوړیږي دا د انګلیش لرنینګ ده، یعنې څنګه موږ تاسو کولی شو چې دغه انګلیسي په صحیح طریقې سره او په ډېر کم وخت کې زده کړو. اول خو زه تاسو ته دا وایم انشاءالله چې تاسو به وکولی شئ زموږ د همدې چینل څخه په ترتیب بڼه باندې انګلیش ویډیوګانې اپلوډ شي تاسو ته په همدغه چینل کې. انشاءالله زه ورته پلی لیسټ هم جوړوم دغو ویډیوګانو ته، او هر یو ورځ بعد یو ویډیو هم اپلوډ کیږي. له تاسو څخه هیله ده چې هره ورځ کومه ویډیو اپلوډ کیږي هغه به 15 دقیقې وي، 8 وي، 10 دقیقې وي، نو تاسو حتما ویډیو وګورئ انشاءالله چې اوس به ترې زده کړئ. هاو ټو لرن انګلیش، انګلیش څنګه موږ تاسو زده کولی شو. په انګلیسي زده کړې کې موږ تاسو 4 مهم سکیلز دي، مهارتونه دي چې د هر چا باید زده وي. صحیح شو. کله چې دغه 4 سکیلز او په دغه 4 مهارتونو باندې کار وکړه نو ستا څخه به یو فلوئنټ او یو بیسټ سپیکر د انګلیش جوړ شي. راځو لومړنۍ برخه چې ده هغه ریډینګ ده. ریډینګ ویلی شي لوستلو ته. ریډینګ لوستل، ته باید په انګلیش کې اول لوستل زده کړې. لوستل ته څنګه زده کړې؟ ستا دپاره بیا زه ځان ته دلته یو ترتیب جوړوم چې ته باید لومړی په انګلیش کې الفابیټس زده کړې، ورپسې د الفابیټس معناوې زده کړې، ترکیبي توري زده کړې، او همداسې راځه ورپسې سټیپ بای سټیپ کولی شي مخته لاړ شي. نو ریډینګ داسې ده لوستل دي. ته هغه وخت یو بیسټ سپیکر جوړېدی شي چې روزانه ته ریډینګ ولري، یعنې لوستل ولري. کومې مقالې چې ته په کتابونو کې ګورې هغه باید ته ولولې. حد اقل ته باید د ورځې نیمه ورقه یا هم یوه ورقه روزمره ته باید دا په ریډینګ برخې کې واچوې او داسې شی کې په دې باندې کار. یعنې لوستل په انګلیش کې دا تر ټولو نه یو مهم او یو اساسي نقطه ده. کله هم چې ته ریډینګ وکړې دا هم ستا وکابلري یعنې حافظه د لغاتو دې قوي کوي، ځکه تا ته همیشه د نوي لغاتونو سره سر خورې، او همداشانته ستا په سپیکینګ باندې هم ډېر تاثیر کوي. ورسره په ساین کې یعنې ته کولی شې که چیرې ریډینګ ته لوستلو باندې کار وکړې ته انګلیش به غښتلې او لا قوي راسي. ورپسې موږ تاسو لرو رایټینګ.
رایټینګ ویلی شي لیکلو ته. لیکل هغه یو مهارت دی که نه چې ته کولی سې د همدې په طریقې سره لغاتونه زده کړې، کولی سې دې طریقې سره خپل سپیکینګ خبرې پکې ولیکې. یعنې تاسو دا امتحان وکړئ کله هم چې تاسو یو لغات نه زده کېږي، یو جمله مو نه زده کېږي، هغه تاسو په صحیح دقت سره 2 یا 3 ځلې ولیکئ، حتما به هغه ستاسو په یو ډېر اسانه طریقې سره زده سي. نو رایټینګ ویلی سي لیکلو ته. لیکل دا په انګلیسي ژبه نه بلکې په هره ژبه کې دغه کوم 4 مهارتونه چې زه درته دا صرف د انګلیش نه دا په هره ژبه کې دي چې تاسو کار پې وکړئ هغه ژبه به تاسو هرومرو خامخا زده کوئ. رایټینګ لیکلو ته وایي که نه. نو کوشش وکړئ چې تاسو لیکل ډېر وکړئ. څومره درس چې زه مثلا تاسو ته په دغه چینل کې تاسو ته خپروم، هر درس چې تاسو در کوم په ویډیو شکل باندې تاسو حتما یو ځل کتابچې ته نوټ ورسوئ. بیا هغه نوټ که چېرې تاسو 2 ځلې 3 ځلې ولیکئ نو هغه به ستاسو لا ښه زده سي. دریم کې موږ تاسو لرو لیسنینګ ده. په انګلیش کې تر ټولو مهم او تر ټولو یو اساسي ګام چې د هغه لیسنینګ ویلی شو موږ تاسو ورته. لیسنینګ معنا ده اورېدل. هغه څه چې ته اورې هغه مثلا دغه ته موږ تاسو ویلی سو لیسنینګ. تاسو فکر وکړئ که چېرې تاسو 3 کاله نه بلکې 4 کاله هم انګلیش د استاد څخه وي که په مکتب کې هر ځای ووایي، خو که چېرې ستاسو سره دغه سکیل نه وي او دغه باندې تاسو کارونه کوئ لیسنینګ باندې، ستاسو انګلیش به ډېر پور او ضعیفه وي. ګورئ تاسو زه یو مثال در کوم. کله هم چې یو زده کوونکی لیسنینګ ونه لري او دی د سره یو فکر وکړي یو امریکن یو امریکایي مخسي صحیح سو، نو دی ورسره خبرې شروع کړي، دغه خبرې ته نسې کچ کوئ. د دې دلیل څه ده چې تا کې دغه مهارت د لیسنینګ ډېر کم ده. کوشش وکړئ چې په لیسنینګ ډېر کار وکړئ. هره ورځ یوه ویډیو، 2 ویډیو، 3 ویډیو تاسو کولی شئ له یوټیوب چینل نه او له هر ځای څخه په امریکن پرونانسیشن خپله دغه کوم امریکایان چې په خپل منځ غږېږي دا واورئ. که ته هره ورځ ته دا یقیني وایم که ته هره ورځ 10 دقیقې یا هم 15 دقیقې یا هغه کمې 15 دقیقې یو داسې فلم ته وګورئ یا یو داسې سانګ واورئ یا یو داسې خبرې واورئ چې هغه خپله امریکایانو کړي په خپل منځ کې که نه، نو دا به ستا سره په انګلیش لرنینګ کې ډېر له حد زیات د زده کړې په برخه کې ترقي درکړي، یعنې کوشش در سره وکړي. نو کوشش وکړئ چې لیسنینګ برخه مو ټیټه کړئ. دا یو ډېر او یو بهترین مهارت ده. هیله ده چې تاسو دغه مهارت کې ډېر کار وکړئ. نظر له دغو نورو ټولو څخه هم تاسو باید دغه کې ډېر کار وکړئ. دا تر ټولو مهم ده. بیا هم تاکید باندې وایم. څلورم چې دی سپیکینګ ده. سپیکینګ ده هم د ویلو مهارت ده. کله چې ته رایټینګ، ریډینګ، لیسنینګ وکړې نو ته حتما سپیکینګ یعنې خبرې کولی سې. خبرې کول دا هم تر ټولو مهم مهارت ده چې ته کولی سې پرې په انګلیش ژبه کې یو ښه سپیکر جوړ سې. د خبرو کولو لپاره موږ تاسو بیا داسې ډېر هغه لرو، خو تر ټولو مهم څیز چې په سپیکینګ کې ده هغه وکابلري ده، یعنې ګلوسري ده چې ستا باید د انګلیش لغاتو ذخیره ډېره وي چې ته یعنې هر وخت چې ته غواړې چې ته یو ښه سپیکر جوړ سې، یو ښه ګوینده جوړ سې، نو ته باید ښه لغات په یاد ولرې. ښه لغات یادول او ښه لغاتو زده کړه تا سره کولی سي تر څو تا څخه یو ښه سپیکر او یو ښه ویونکی جوړ کړي. نو کوشش وکړئ په انګلیش کې په لغاتو باندې له حد زیات فوکس وکړئ. څومره مو چې د لغاتو حافظه قوي وي دا په شان د یو کلي ده، عمره تاسو کولی سئ ښې خبرې، ډېرې خبرې او پر ځای خبرې وکړئ. او یو بل څه چې په دې انګلیش کې ډېر مهم دی هغه ګرامر ده. انشاءالله موږ تاسو به په دغه درسونو جریان کې ګرامري درسونه هم تاسو ته وړاندې کوو. نو خدای دې وکړي چې زموږ له خبرو څخه ستړي شوي نه اوسئ. بیا هم تاسو ټول څخه نړۍ او جهان مننه کوو چې له موږ سره په چینل کې له یاده مه باسئ چې دغه چینل زموږ در سره سبسکرایب کړئ، همداشانته ویډیو در سره لایک کړئ. انشاءالله زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ. همدې چینل کې پاتې سئ، چیرې مه ځئ. ټولو ته ښه وخت. سلام علیکم.